په خوست کې د جلغوزیو سوداګر وایي دا مهال د یادې مېوې بیې تر نیمایي هم رالوېدلي او لامل یې بهرنیو هېوادونو ته د صادراتو لارو نشتوالی دی. دوی وایي په اوسنیو بیو کې په میلیونونو افغانۍ مالي زیان سره مخ دي. مخته په 2 لکه شل دېرش 15 دېرش د نغورځوی مان خرڅېده 250 کیلو وسه 250 کیلو مان چې دا 1 لک لاس 1 لک 15 خلک ته یې دی ډېر توانینا کو اشکل خو هر سوداګر ته په کروڑینا ته ونده لاس کروڑه 15 کروڑه 1 کروڑ دار سوداګر ته دی میډر وړه سوداګری 50 لکه 1 کروڑ ته ونه میشته دی دا وړه سوداګر نه د بازار کې چرونه و وړ سوداګر خدا سي چې میش پکې شاخي وړ سوداګر دوله پکې خرڅول. د ځینو په باور که چیرته په یاد ولایت کې د پروسس منظمې بسته‌بندۍ او سړو خونو په برخه کې ګامونه پورته شي په دې سره به د زیانونو کچه هم تر یوې اندازې راټیټه شي. چې دلته پروسس ماشینونه وای پته مولینا بدلاته کې پروسس کېدای کوم چې چین هوا ته تلای یا چین ته تلای کوم چې پته کېدای بدلاته غوای او میګ دا غوښتنه د اسلامي امارت نه چې دا تجارت لګ د چین سره میګ ته کوي کی. هممهال په خوست کې د جلغوزیو اتحادیه له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې د ګاونډیو هیوادونو په شمول نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د تیر په څیر د لارو په موندلو کې بیړني ګامونه پورته کړي. د پاکستان موټر میخ په حیرتان هم پیړته تیر شي مخنیوی چا نه دی کړی ترانزیت کا ترانزیت نه دوی ترانزیت بلی و یې میګ موټر یا د میخ تجارت میګ یو شای کیس تر خپل بارډر نه پرګدي نشي وخته تو ست خپل معلومات شته میګ کدا خپل خلاصوي یا خپل خلاصوي چې مخ کوي میګ تکیم جاک نرته تجربه نه هوا تا نه بودای کا فکر دی. د په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست د یوه شفاهي مکتوب په صادرولو سره بېلابېلو هیوادونو ته د هیواد مالي قوانینو په چوکاټ کې د یاده مېوې د صادراتو اجازه ورکړې ده. اخوا سوداګر بیا وایي چې په ځینو هیوادونو کې غیر عادلانه مالي قوانینو او ګرمو اقلیمي شرایطو شتوالي له امله نشي توانېدلی چې اړوند مالونه صادر کړي. غوره به دا وي چې پخوانیو هوایي او زمیني دهلیزونو کار وشي.